السلام علیکم ګران اولیدونکو. د امام مهدي علیه السلام د ظهور وخت نږدې راغلی دی. دا خبره مو له څو لسیزو راهیسې اورېدلې ده، خو په دې وروستیو ورځو کې داسې څه پېښ شوي چې پر بنسټ یې په ډاډ سره ویلی شو چې د امام مهدي علیه السلام د ظهور وخت نږدې راغلی. که ووایو چې د دجال د ظهور وخت او د امام مهدي علیه السلام د ظهور وخت به یو ځای کېږي، نو غلط به نه وي. ګران اولیدونکو، زما د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا ده چې کله دجال راښکاره شي نو انتظار وکړئ چې کله تور بیرغونه له خراسان څخه راښکاره شي او د ختیځ په لوري ولاړ شي، نو تاسو انتظار کوئ چې زما په اولاد کې به یو کس چې نوم به یې محمد وي، الله تعالی به هغه په خلکو کې ممتاز کړي او د خراسان د دغو لښکرو مشري به ورکړي او له دجال سره به جګړه کوي او د دجال سره د لومړۍ جګړې په وخت کې به حضرت عیسی علیه السلام په دوهم ځل بیا له اسمانه راښکته شي. محترم ولیدونکو، د دې حدیث په لنډو تفسیرونو کې ویل شوي چې دا حدیث د امام مهدي علیه السلام په اړه دی. اصلي نوم به یې محمد او د پلار نوم به یې عبدالله او د مور نوم به یې آمینه وي او هغه به هم هغه وخت 40 کلن وي او د کعبې په طواف کې به بوخت وي. کله چې د علماو یوه ډله چې الله جل جلاله پرې خپل خاص فضل کړی وي هغوی به وپېژني او بیعت به ورسره وکړي او په دې توګه به حضرت مهدي علیه السلام ظهور وکړي او له هغه څخه یوازې څو ورځې مخکې به له خراسانه تور بیرغونه راوتلي وي د دجال سره د جنګ لپاره. دا حدیث په دوو ټکو دلالت کوي. حضرت امام مهدي علیه السلام به د دجال له ظهور وروسته ظهور کوي، یعنی د دجال له راتګ څخه څو موده وروسته، کله چې دجال په ټوله نړۍ واکمن شي پرته له مدینې او مکې، او هغه به خپل پوځونه د سوریې پلازمینې دمشق کې خیمې ولګوي. په هغه وخت کې به امام مهدي علیه السلام د خراساني لښکرو مشري کوي چې بیرغونه به یې تور وي او د جنګ په سهار به د لمر ختو په وخت کې حضرت عیسی علیه السلام د دمشق په جامع جومات ختیځې منارې باندې د ملایکو په اوکو باندې له اسمانه راښکته کېږي. ګران اولیدونکو، موږ په دې اړه په تفصیل سره لوستلي دي، خو هغه څه چې پر بنسټ یې موږ دا وایو هغه څه دي. اوس د خراسان څخه د تور بیرغ د راښکاره کېدو وخت را رسېدلی دی. لومړی ځان په دې پوهوو چې خراسان د کومې سیمې نوم دی. اوسنی خراسان د ایران یو ولایت دی او د خراسان ولایت دغه سیمه په افغانستان کې هم شامله ده. په بل عبارت خراسان د پخوانۍ زمانې خراسان چې په اړه یې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم وړاندوینه کړې وه په حقیقت کې یوه سیمه وه، خو د اوسنیو جغرافیایي حدودو له مخې دا سیمه په دوو برخو ویشل شوې ده، د ایران خراسان او د افغانستان خراسان په شمول د دوو هیوادونو په قبضه کې. لیدونکو، اوس راځو دې خبرې ته چې دا په ډاګه کوي چې ډېر ژر به د تور بیرغونو لښکر له خراسان څخه د دجال د مقابلې لپاره راوځي. موږ پوهیږو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو له مخې چې په هغوی کې د قیامت نښې بیان کړي دي، په هغوی کې ویل شوي چې د دجال له ظهور مخکې به مسلمانان او عیسویان په ګډه له یهودانو سره جګړه وکړي او له دې وروسته به مسلمانان او عیسویان له یو بل سره جنګیږي او په دې وخت کې به دجال راښکاره شي. نو لیدونکو، دا اخري جګړه به کومه جګړه وي چې معامله ان دې حد ته ورسیږي چې یهودیان به یوې خواته وي او مسلمانان او عیسایان به بلې خواته وي. څو ورځې وړاندې د فلسطین له لوري پر اسرائیلو برید وشو. اوس اسرائیل پوره قوت سره پر غزې بمبار کوي او د نړۍ ډیری حکومتونه په دې کې د هغه ملاتړ کوي. تېره ورځ داسې خبرونه خپاره شول چې ښایي اوس به عیسویان د مسلمانانو ترڅنګ له یهودیانو سره جنګیږي. دا د عیسویانو د تر ټولو پخوانۍ کلیسا خبر دی چې د فلسطین په سیمه کې تاسیس شوې وه او تاریخ یې 425 میلادي کال ته رسیږي. د پرونیو خبرونو له مخې د اسرائیلو د بمبارۍ پایله کې د عیسایانو کلیسا ویجاړه شوې ده. دا هماغه کلیسا ده چې په هغه کې د عیسی علیه السلام هغه جامې دي چې د پیدایښت په وخت کې ده ته ور اغوستل شوي دي او هغه جامې چې پکې د عیسوي عقیدې له مخې عیسی علیه السلام د صلیب وروسته ساتل شوی و. په هغو جامو باندې د هغه وینه هم لګېدلې او د حضرت عیسی علیه السلام زانګو چې د زیږون وروسته پکې ایښودل شوی و، دا ټول تبرکات په همدې کلیسا کې ساتل کیږي. که دا کلیسا د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې ویجاړه شي نو دا به دومره لوی پرمختګ وي چې ټوله عیسوي نړۍ به په قهر کړي او حتی د الحاد د اوسنی طوفان به ونه شي کولی د مذهبي احساساتو د دې اور لګېدو مخه ونیسي. ډېری احتمال لکه څنګه
څنګه چې د کلیسا د ویجاړولو خبرونه راغلل، د مسیحي نړۍ دغه غبرګون به ډیر سخت وي. تر اوسه د سرچینو له مخې د دې کلیسا د ړنګېدو خبرونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې اسرائیل هم ویره لري چې په دې کار سره به مسیحي نړۍ د یهودیانو پر ضد وګرځي. خو تر دې وړاندې هم په ټوله عیسوي نړۍ کې د فلسطینیانو په حق کې ګڼې مظاهرې روانې دي، او په ډیرو ځایونو او په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنګټن کې د یهودیانو په حق کې لاریون کوونکي د فلسطین په حق کې د لاریون کوونکو سره مخامخ شول او سخته جګړه وشوه او ګڼ کسان ژوبل شول. دا ټول هغه څه په ګوته کوي چې مسلمه امت د غفلت او بې کفایتۍ په خوب کې ویده دی، او الله جل جلاله خپل پلانونه لوبوي او ډیر ژر به کفار پړ مخې راوغورځوي. ملګرو، موږ پوهیږو چې په اسلامي نړۍ کې یوازینی هیواد ایران دی چې له فلسطین سره ولاړ دی او د خراسان ډیره برخه هم له ایران سره ده. نو ګمان کولی شو چې هغه پوځ چې له خراسان څخه د تور بیرغونو سره راوځي هغه به له ایران راوځي. خو دا هم یو حقیقت دی چې تور بیرغونه په افغاني خراسان کې د طالبانو د هغې ډلې لخوا کارول کیږي چې د افغان حکومت په مسله کې له نورو طالبانو سره سخت اختلاف لري. نو په اوس وخت کې دا اټکل کول ستونزمن کار دی چې آیا هغه پوځ چې تور بیرغونه لري د امام مهدي علیه السلام په مشرۍ او ملاتړ کې به د افغان طالبانو له منحرفې ډلې څخه وي، او که د ایران په خراسان کې د شیعه ملیشو. موږ د افغان طالبانو د ګډوډې ډلې کلمه ځکه کاروو چې واکمنو طالبانو کاره توګه په جګړه کې له ګډون څخه انکار کړی دی، او دا ناراضه ډله له پیله نه غواړي چې د حکومت برخه شي او یا د داسې حکومت په غاړه واخلي چې د دوی پښې دي د نړیوال مصلحت انځورونه وتړل شي او په نړۍ کې د ښکاره جهاد مخه ونیول شي. له همدې امله دا به ستونزمنه وي چې اوس مهال مشخص سي دا پوځ به له کومې ډلې جوړي. البته دغه لښکر به له خراسان څخه راوځي. په دې خبره ټول علما اوسنیو حالاتو ته په کتو د نړۍ غبرګونونه او حالات په همدې لور روان دي چې اوس د دجال د ظهور وخت را نږدې شوی دی. کله چې د دې کلیسا د ویجاړولو خبرونه خپاره شول، په هر صورت دا شرایط به نور هم کړکېچن شي. تر هر څه لومړی د دجال فتنې به موږ محاصره کړو. الله تعالی څخه دعا کوو چې د دجال دغه فتنې څخه چې اکثره مسلمانان به پکې ګرفتاره وي، رب له دې محفوظ وساتي او زموږ ایمانونه خوندي وساتي. او د دجال نښه دا ده چې کافر به یې په تندي لیکل شوی وي، او الله تعالی دې موږ ته د لیدلو فرصت راکړي، ځکه چې د حدیث له مخې یوازې هغه څوک کولی شي چې دا نښه وویني د چا په زړونو کې منافقت نه وي، او هغه کسان چې ایمان یې پاک او خالص وي. یوازې الله جل جلاله پوهیږي چې راتلونکي حالات به څه ډول وي، خو موږ یوازې اټکل کولی شو. له الله تعالی څخه دا دعا کوو چې ایمان مو ثابت شي او موږ د دجال په مقابل جنګېدونکو کسان نه د دجال سره. آمین ثم آمین.